د نیوزیلند په وړاندې بریا ته موږ څه نه څه 3 کاله صبر وکړ. السلام علیکم ایسیې ته ښه راغلاست. تر هر څه د مخه مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې بریا د نیوزیلند په وړاندې مبارک شه. افغانستان په نړیوال جام کې خپله دوهمه رسمي لوبه د نیوزیلند په وړاندې نن سهار وکړه چې په یو نایابه بریا سره یې پای ته ورسوله. دغه بریاوې د افغان لوبغاړو په ځینو کارنامو سره پای ته ورسېدې. راځئ چې دغه کارنامو په هکله په دغه ویډیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې په خپل ګروپ کې د وروستۍ لوبې په ګټلو سره یو ځل بیا د جدول د سر ځای خپل کړ. په دغه لوبه کې چې څه هم بریا مو خپله کړله، د افغان لوبډلې ځینې مثبت کارنامې راځئ په دغه ویډیو کې راسره وګورو. لومړی، رحمان الله ګربز په نړیوال جام کې یو ځل بیا غوره منډې جوړونکی شو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې اوپنر لوبغاړی چې په تېره لوبه کې هم 6 او په نن لوبه کې هم 8 منډې وکړې، یو ځل بیا د منډو په قطار کې په لومړي مقام راغی. د دې ترڅنګ ابراهیم زدران او رحمان الله ګربز ترمنځ د 100 څخه بره منډه پارټنرشیپ و. په تېره لوبه کې هم 154 په دې لوبه کې هم 100 منډې چې دا د افغانستان لپاره لومړی ځل دی چې په پرله پسې 2 لوبو کې د نړیوال جام په یوه مهمه سیالۍ کې دا ډول پارټنرشیپ د 2 اوپنر یا پیلیز لوبغاړو ترمنځ ترسره کیږي. بلې خواته د افغان لوبډلې د بولینګ برخه چې تل په نړیواله سطحه په سپین برخه کې ستایل کیږي، خو دا ځل فضل حق فاروقي لوبډلې ته دا ډول یو سټارټ او پیل ورکړ چې د لوبډلې ثبات او د لوبډلې د بریا کچه یې په همغه لومړنیو اورونو کې پورته بوتله. بلخوا کپټان راشد خان هم یو بل ستره کارنامه چې په خپل نوم باندې ثبت کړه دا وه چې راشد خان په شلوریز نړیوال جام کې هټریک وکړ. هټریک په دا ډول چې په 13 لوبه کې په 2 وروستیو توپونو باندې پرله پسې وکټې اخیستې وې او راشد خان په نن لوبه کې په پیلیز بال سره د کین ویلیامسن وکټ ترلاسه کړه او دغه هټریک د ده په نوم باندې ثبت شو او په ټوله کې راشد خان په نن لوبه کې 4 وکټې واخیستلې. بل ویاړ، رحمان الله ګربز په نړیوال کرکټ کې خپلې 3 منډې تکمیلې کړې. دا هغه څه و چې په نن لوبه کې د خپل 8 منډو په وروسته د خپل کریر 3 منډې هم په مکمل ډول سره تکمیلې کړې او دا بل ویاړ د افغانستان د کرکټ تاریخچې ته ور وبخلو. یو بل ویاړ چې د افغانستان لوبډل مشر راشد خان په خپل نوم کړ هغه دا چې په یوه نړیواله شلوریزه لوبه کې چې د نړیوال جام په حیث ترسره کیږي تر ټولو بهترین سپیل د یو لوبډل مشر لخوا نن د راشد خان په واسطه ولوبول شو.